مکتوب یوسل یوشپیتم نمبر د حصہ اول او دفتر اول نه دی بیان کې چې د سلوک منازل د دې توی کولو نه څه مقصد دی. د سلوک منازل توی کولو نه مقصد ایمان حقیقی حاصلېدل دي او دا وابسته دی د نفس مطمئنه سره. مولا صالح بدخشی رحمت الله علیه ته دا مکتوب لیکلی دی. امام ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمت الله علیه په دې مبارک مکتوب کې د سلوک او د تصوف د دې خواریو د دې مجاهدو او په دې لړ کې د دې مهنت کولو غرض او مقصد بیانوي. نو دا مبارک فرمایي چې منازل د سلوک د توی کولو مقصد ایمان حقیقی حاصلېدل دي کوم چې نفس مطمئنه سره وابسته دی. کله چې نفس مطمئنه شوی نه نو ایمان حقیقی چاته نه حاصلېږي او نفس چې تر څو پورې مطمئنه ګرځېدلی نه نو نجات ممکن نه دی. د ټولو نه لوی کافر دا د نفس دی. د صوفیانو قول لی ان اعدا عدوک بین جنبیک، ستا د ټولو نه لوی دشمن ستا د دو اړخونو په منځ کې دی. نو دا نفس انسانی اوله کې اماره بسووي بس چې اوزګارېږي تا ته به د ګناه خبره کوي، د روا او د حلال کار نه به دې کرکه پیدا کوي او حرامو کې به درته خوند لذت وړاندې کوي، عزت به درته وړاندې کوي. نو دا دشمن دی که کله چې په دې محنت وشي خواري وشي. خواري درې خبرې دي: ذکر، مراقبه او صحبت. دې سره تربیه د نفس کیږي، تزکیه د نفس کیږي. ذکر د الله عز وجل بندگی او ذکر، مراقبه او صحبت شیخ. دې سر د نفس پاکیږي او مطمئن کیږي. نفس ترغی پوری د اطمینان مرتبه ته نه رسی چې قلبی سیاست دی په نه چولې او سیاست قلبی هغه وخت کې حاصلېږي چې زړه د دې ټولو کارونو نه فارغ شي او د الله عز وجل یاد ته متوجی شي او د الله په یاد کې گرفتار شي. ما سوا الله نه خالقېدلو نه بغیر دا کېدی نشي او ما سوای الله چې ستا د زړه نه وتې نه او تا هېر کړي نه د الله یاد په زړه کې ځای نه نیسي. امام ربانی رحمه الله فرمایي د ویښته برابر غیر الله چې په زړه کې وي دا زړه د سلامتۍ نه خطا دی، دا قلب سلیم نه دی. د ویښته برابر غیر چې پکې وي د الله عز وجل نوم په دې کې ځای نه نیسي او سلامتیا د قلب چې څه ته ویلی شي دا په دې نه صادقېږي. الله رب العالمین د ابراهیم خلیل الله علیه السلام په باره کې فرمایي اذ جاء ربه بقلب سلیم، کله چې راتګ وکړ خپل رب ته په خالص زړه سره. دیو جن روایاتو کې دي قلب المؤمن عرش الله، د مؤمن د زړه مثال د الله د عرش دی. او روایاتو کې دي زه په اسمان کې نه ځایږم په ځمکه کې نه ځایږم، ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. لیکن ما ته زما د مؤمن بنده زړه ځای راکوي او زه پای کې ځایږم کما یلیق بشانه تبارک وتعالی. امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي فتوبى لمن سلم قلبه لربه، مبارکباد دی هغه چا د پاره چې د چا زړه صرف د الله د پاره او صرف ذات الهی پکې و. خوشحالي د دې خلکو د پاره
کوشش کول ضروری دي چې سلامتی د زړه راشي او سلامتیا د زړه چې کله راغله نو بیا نفس مطمئنه وګرځېږي او اطمینان ته ورسېږي. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي دا زړه خالص د الله رب العالمین یاد ته فارغېدل او په زړه کې صرف یاد الهي راتلل دا د الله یو فضل دی چې چا باندې وشي. الله پاک چې چاته غواړي ورکوي او الله د لوی فضل خاوند دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته سلیم خالص او پاک قلب نصیب کی او رب العالمین دې یاد خپل زموږ او تاسو په زړونو کې را جمع راسخ او مضبوط فرمایي. وصلى الله تعالى على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين.